بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ وایاست. کارونه مو په خیر تېرېږي. د تېرې ورځې د درس په اړه بخښنه درڅخه غواړم د ټولو څخه چې د یو لړ مصرفیاتو په خاطر مې ویډیو نه کړه درته پورته. راځو نن نوي درس ته چې د مایکروسافټ اکسس 8 درس دی. زه اکسس را خلاصوم. کله چې مې اکسس را خلاص کړي بلنک ډیسکټاپ ډیټابیس به انتخاب کړم. یا اتیا به ورته ورکړم نوم. کنټرول ډبلیو به ووهم چې په عادي ډول جوړ شوی ډیټابیس یا ټیبل زموږ د ډیټابیس څخه وغورځېږي. تېره ورځ که چیرې ستاسې یاد وي موږ په فیلډ پراپرټیز کې یعنې د ټیبل په فیلډ پراپرټیز کې مې دوې برخې درلودې. یو ته جنرال برخه وه، بل د لوک اپ برخه وه. جنرال برخه مې خلاصه کړه. نن راځو د لوک اپ برخې ته. که چیرې ټیبل ډیزاین ته راسو دلته زه یو ټیبل ډیزاین کوم. فرض کړه د ډیزاین په فیلډ برخه کې موږ څو برخې لرو، جنرال او لوک اپ. نو جنرال موږ خلاص کړي. اوس که راسئ دلته پر جنرال باندې درېږو، د ټکس الاین پرې راورسېدو. نن راځو پر لوک اپ باندې بحث کوو. په لوک اپ کې موږ نن کامبو باکس وایو. څه شی وایو؟ کامبو باکس. دلته لیست باکس دی، ټکس باکس دی او کامبو باکس دی. نو راځو کامبو باکس د څه لپاره استفاده کیږي. کامبو باکس په لنډ ډول که چیرې تاسو ته ووایم د دې لپاره استفاده کیږي چې کله موږ وغواړو د یو ټیبل ډیټا په بل ټیبل کې راواخو یا لاسته راوړو، دې ته کامبو باکس ویل کیږي. یعنې کله چې د یو ټیبل معلومات یا یو کالم موږ رااخو په بل ټیبل کې یې ږدو، په بل ټیبل کې یې لاسته راوړو، دې ته کامبو باکس ویل کیږي. څنګه؟ فرض کړه موږ دلته څه لرو؟ جاب لرو. جاب یعنې دنده لرو. یا هم راځو دلته زه لیکم څه شی؟ پروینس. افغانستان پروینس. څه شی؟ پروینس یعنې د افغانستان ولایتونه زه لرم. افغانستان پروینس دا لرم. اوس راځم کنټرول ډبلیو کوم، دا بندوم. کله چې بند کړي دا یس کوم، نوم یې څه شی ورکوم؟ نوم یې د یعنې پروینس په نامه دلته پرایمري کې غواړي زه ورته یا هغه ورکوم. ټیبل ته راځم. کله چې ټیبل ته رالم دلته دا انزرټ کوم. فرض کړه اروزګان دی، کندهار دی، کندهار دی، دغه رقم هلمند دی، او دغه رقم بامیان دی او بیا هم چې هرات دی، نیمروز دی، بیا پسې کابل دی او زابل دی او دغه څخه وروسته غزنی دی او بیا پسې بغلان دی، ننګرهار دی او دغه څخه وروسته بیا هم وردګ دی او بیا پسې ولایتونه نور صحیح ارسوله. بیا پسې بدخشان دی او بیا پسې غور دی او دغه بس دغه خبرې دا د ولایتونه موږ ټول دلته لیست کړل. اوس نو زه کنټرول ډبلیو هم دا بېرته بندوم. کله ټیبل ته راځم، ټیبل ډیزاین ته راځم، دلته یو بل ټیبل جوړوم. فرض کړه اول ورته چې آی ډي نمبر دی، دا به اوټو واخلم. د هغه څخه وروسته یو سټوډنټ نیم دی، شارټ نیم واخلم او بیا پسې اف نیم دی او بیا پسې جاب دنده ده. اوس راځو چې شي پروینس ولایت یعنې د کوم ولایت کاس دی او بیا پسې راځو چې شي اخلو تذکیره نمبر اخلو. تذکیره نمبر اخلو. دې ته به څه شي انتخاب کړو؟ دې ته به کرنسي انتخاب کړو او بیا پسې راځم سالري انتخابوم. دې ته به څه شي انتخاب کړي؟ کرنسي انتخاب کړي او دې ته به بیا څه شي انتخاب کړي؟ ورته نمبر انتخاب کړي. نمبر. اوس نو زه راځم پروینس د تیر ټیبل یعنې مخکې چې مې جوړ کړي د هغه ټیبل څخه راخلم. ځکه هلته ما ټوله انزرټ کړي دي. پر پروینس درېږم، دلته لوکاف ته راځم. د لوکاف څخه څه ته راځم؟ کامبو باکس انتخابوم. کامبو باکس چې مې انتخاب کړي دلته رو سورس ټایپ ټیبل کیوري ده او راځم رو سورس رااخلم. پکې درېږم، پر دا 3 ډاټ یا 3 ټکو باندې کلیک کوم. دلته زموږ ټیبل د پرو په نامه ټیبل موږ لرو. اډ کوم یې دا کلوز کوم. کله چې مې کلوز کړي افغانستان پروینس کالم به راواخلم و د اول فیلډ ته
ته یې راوړه، خانې ته یې راوړه. کله چې مې دې ځای ته راوړل دا به راسي کلوز به کوي، چې کلوز مې کوي دا به مو سره یس کوي. کله چې مې یس کړله او دا به بیا راسي څه به وکړي، دلته به په پرووینس کې ودرېږي، کنټرول ډبلیو به ووهي، دا به هم یس کوي او دلته به ټیبل ته نوم ورکړي چې شي سټوډنټس یا امپلوي، یعنی د کارمندانو ټیبل رابسې دا به مو کې پرایمري کې لري و دا سره پرایمري کې که دا یس. کله چې یس کړله اوس موږ په امپلوي ټیبل کې دا جدول لرو او دلته په پرووینس کې بیا خالي ولایتونه لرو. په امپلوي ټیبل باندې بیرته رسته کلیک کوم، دلته ټیبل ډیزاین ته راځم، دغه یو شی کرنسي ولې انتخاب شوی دی، دا باید کرنسي نه شي، دا تذکره نمبر یې دلته تذکره نمبر دی او دا نمبر دی. کنټرول ډبلیو کوم، بیا راځم دا یس کوم. اوس راځم امپلوي راخلاصوم. کله چې مې راخلاص کړي دلته راځم په دې ځای کې ورته لیکم چې خان دی، د جان زوی دی، وظیفه یې په آی ټي کې ده، ولایت یې څه شي دی. دا ځای چې راخلاص کړي زموږ ټوله ولایتونه چې موږ لرو په هغه ځای کې راته لیست کړي دي. معاش به ورته وټاکې او دا سلاري به ورته وټاکې، دا به راسي سلاري به عدد نه په ګډوي انټر به کړي. دوهم دی جان دی، د خان زوی دی، هغه بیا په سی آی ټي کې دی، وظیفه یې سی آی ټي ده، د کوم ولایت دی، فقط کابل درته راوړي، یو سره و کابل درته راوړي، نور په دې ته ضرورت نشته چې ته نوی ټایپ کړې، تا ته د ټولو ولایت افغانستان ولایتونه چې دي لیست شوي دي. په دې ځای کې موږ د هغه ټیبل د دلته امپورټ کړله، یعنې د یو ټیبل ډیټا په بل ټیبل کې لاسته راوړل، دې ته کامبو باکس ویل کېږي. که چیرې یو ولایت اضافه سي، فرض که موږ په دې ولایتو کې د دغه ولایت نه لرو، د بامیان خو لرو، د دغه ولایت نه لرو، د چشته در وښیم، د نیمروز هم لرو، هرات هم لرو، فراه نه لرو. فراه نه لرو، زه راځم په دې ولایتو کې پر دې ډبل کلیک کوم، په دې ځای کې څه شی وراچوم، فراه وراچوم، فراه چې مې واچول دا به کنټرول ډبلیو کوم. اوس که زه راسم دلته په دغه ځای کې ودرېږم، دا راخلاص کوم، پی اف ووم، ار ووم، فراه به موږ ته چیرې راغلی، فراه به راغلی که نه، یو ټیبل بیرته بندېدل غواړي او بیرته چیج کول غواړي، راوستل غواړي. راسه پر دې باندې ډبل کلیک وکړه. اوس راسه دلته خان دی، د زوی دی، په آی ټي کې دی، دلته څه دی، فراه، دا د فراه راغلی. یعنې په دغه رقم موږ کولی شو د یو ټیبل معلومات و بل ټیبل ته راوړو. جاب کولی شي چې هلته یو دانه جاب هم ورته اضافه کړي، جاب هم ورته راوړي. کولی شي د سالري ټاکلې سالري، کولی شي چې نومونه د خپل سازمان یا ادارې نومونه ټول ورته راوړي. په دا شکل موږ کولی شو چې د دوی ټوله لیست په بل ټیبل کې راولو. بیرته کنټرول ډبلیو وهم، دغه څخه وروسته راسته کلیک پر امپلوي باندې کوم، ټیبل ډیزاین ته راځم، دلته پرووینس ته راځم، د پرووینس څخه پر لوکاپ باندې کلیک کوم. لاندې موږ چې لرو باندید کالم، باندید کانټ، دا دواړه باید یو وي، که یو دوه یو ابل بم دوه وي، که یو ابل بم یو وي، یعنې شمېر به یو وي. دا څه شي دی، دا بیا کله چې موږ دا ټیبل راخلاص کړو، دلته دغه ډیټا چې موږ د بل ټیبل څخه راخیستې ده، کومه ډیټا چې موږ د بل څخه راخیستې ده، دا اوس په یو کالم کې راته ښکاره کوي. دی وایي دلته څو کالمه ماته جوړ کړه. کله چې دا پر څو کالمونو ویشي، بیا په لوکاپ کې موږ چیرې ځو، کامبو باکس ته چې کله رالې پر هغه دغه کې رو کې ودرېږي چې کوم تا کامبو باکس کړې ده، دلته به راسي، دا به ورته درې کې او دا به هم ورته درې کې، یعنې دواړه به څه په وکړي، درې به کې. کله چې درې کړ، کنټرول ډبلیو ووهه، دا یس کړه. اوس امپلوي ټیبل راخلاص کړه، دلته ولایتونو ته چې کله رالې، ولایتونه راخلاص کړه، موږ پر څو روګانو بدل ویشل شوي دي، یوه رو، دوې، درې روګانو باندې ویشل شوي دي. هلته کولی شئ چې پر یوه رو، دوې، درې، څلور، پنځه باندې دا چیز کې وویشئ. دا اوس زموږ نننی درس لوکاپ کې کامبو باکس او همدارنګه د دوی څه شي، کالم واید او کالم باندید کالم او کالم کانټ، یعنې څو کالمونه په مابینځ کې او شمېر یې څه ودانې سي باید چې باندید کالم یې دا معنی چې الیکه د څو کالمونو په مابینځ کې راولي. درته راتلونکي درس به د خیره پر کالم هیډ او کالم وایډ څخه شروع سي. تر راتلونکي درس پر الله سپارم، مخته ان شاء الله مل شه، ځکه مې لږ ووایي چې وخت مې ډېر کم دی.